باي باي کندهار باي باي کندهار باي باي کندهار دوه نفره چې موږ ټینګ کړي دا اوس جلا جلا خبرې کې تحقیقات کوي سپلنی نظر کړل نه دا هغه شی دی او خوشاله په جېمه چې دا اختر او دا روژه ځانګړی امنیت دی محمد لا جان اختر باندې څه کیسه ده اختر باندې ورته میلا کوم هر کیسه چې دا خو نه ده دغه ده دغه کې وسیده چې د درځي دغه دم و ما خو اغلار خو ما دې ما په دغه راکات کی هغه رالي قربان ماشاءالله 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 سپلنی رااله زموږ ښار خو سیدي نو څنګه وکړو پیغام پیغام یې دغه دی چې بس دغه ستاسو چینل در سره سبسکرایب دا نه ورور د شهر د پاره او شهر د پاره یعنی دا شهر نه السلام علیکم د اختر مبارک څه په دې هیله چې روغ جوړ خوش خوشاله به است روژې تراویل منځونه عبادتونه مو قبول شه دا امیر صاحب دی خوشاله یم چې یو ور بیا په دغه اختر کې در سره یو ځای او خوشاله په دې هم دی ځکه چې زموږ د اختر مبارکي سږ کال اول د دوی د کور څخه شروع کیږي ورځو یاران ټوله ورې ناست یو یار مو د باندې دی او نن میلمانه هم لرو ځانګړي او خوشاله په جېمه چې دا اختر او دا روژه ځانګړی امنیت دی د پیسو د خوښي خاینو نه در شوم یو نفر هلته لمونځ کوي داسې په ولاړ شو خیر لا جان دا موږ دلته ناست یو ځانګړي میلمانه دی وه اوس بیا شروع دوستانو شایست بخیر زما سه خو ګیله وسوه ښه وسو یاران ټوله ناست دي او دغه مونږ ځانګړي میلمه دي السلام علیکم یاران د اختر مو مبارک شه زموږ تاسو مبارکي وکړه دا هیوادوالو ته د اختر مبارکي وایم موږ راغلي د شان خورو د وارث کاول د کور د مشر ځای پرې ایښی دی ښه دغه ځوان دغه ځوان ناست دی د میلمنو سره د اختر مبارکي غواړي خوراک کیا د بالیا پاري یا 15 بجې ورکه وروره 15 ته بیا ماته د اختر میله وینه راکړه ما مبارکي خو راکړه چې مبارکي بلا غسي وادي 15 دی میلا نه غواړم مبارکي غواړم ته میلا سکه اخو دې تراکه زما د دیوال یا دیوال نه لري مټر تیل ذخیره ده مټر چیرته ځم ورور مینوالو دور کړی دی د کیمرې تر شا مینوالو قضاوت وکړي موږ دوه نفر یو هغه کو بنګاک 15 افغاني دا نوم چا در باندې شي ما سره غنی ورکړه خبره دا ده چې دا پر دې انګک بنګاک نوم ما یې شي څونه څه سره اوس به قضاوت دی وکیل د تو ګره ما ته وګره از ما جره بیا وخت راغلی دا یا نسی کېږي دا رقم زه د ټول د میلیونو رنګ دي بیا نور کو زه دون انصافدارم د لسیسه شروع بیا د سجی پرې برابود نه غواړم څنګه می سره تا چې چای مو کوته خوراک وکړه او جوب شو بادام خوراک از ما 15 شنو راکنه ما در کومه وخت پنجابی داسې ازش نه ورکه جېش به درکې نه د لاس نه په زور دې غواړم ځنی اخلو دغه دی اوس ما سره یو غټ پلاستیک هم راوړی بشکه کور ودان دي د کور قران نه وتی ارشد میډیا والا ګرځا دا څه مونږ مشکل نکو د موبین دی د کور ملمستیا دغه د اختر مبارکي د چیش هغه مو خلاص کړله اوس د نیاز دی کړه د نیاز دی کړه بولاړ شو بیا بورې سره غواړ موږ د کور مخته ولاړ دلته دوه نفر چې موږ ټینګ کړي دا اوس جلا جلا خبرې کې تحقیقات کوي او دا اریا جلا پیغام مرتبه هغه یو پیغام دوه ورغنه سي کیږي زه ایران چې شو زه هم ایران یم دونه ډیر خبرې پربت شو خیر شي بو خپل منځ کې هم تدون سره کې خو احترام بیا ټول سره لري دا مشکل شو خندرا کې چې دی مولید د ټول په یو راځي تاسو کې خدای دې آباد لري ته نیاز بچا کړه زه د خیر ته دای پرېږده ته څه پیغام لري څنګه څه پیغام لري دا چې موږ څه پیغامونه غواړي ته ټولنې ته د شاعرانو ته څه پیغام لري کوم شاعران زموږ شاعرانو ته په کوم شهر کې ولاړ نو زموږ شهر خو سیدي نو څنګه وکړو پیغام یې دغه دی چې بس دغه ستاسو چینل در سره سبسکرایب دا نه ورور د شهر د پاره او شهر د پاره یعنی دا شهر نه
استغفر الله پرېږدئ ته څه پیغام لرې زه ورته ورسته سره ښه مخامخ ته راز دا زه ولې سید. واقع ده او دی بیا سره مخامخ سو داسې داسې بله کم سره مخامخ کړي ما ورته ویل یاره پلار په دغه حالت کې سره مخامخ اوس سو به سره ګورو کی رامله کوي خو نه یا وروره د کیمرا بنده کړم ښه دې دا چې کومې خواته راسه ماشاءالله کړو ډېر عقیدت دی شرمېږم بخښه کوئ نور د حاجي سره وپاشل خو ما دې ته ویله مال د پرېمه څه ووځي ښه دی چې دی بیا د یاران د ګوند مشر دی نشراتي مشر نشراتي مشر د ګوند مدیر دی نه نو نمجن خلک چې دا څه نه سره کېږي نمجن نو دا راته وایي چې د کوم ملګري څخه مثلا ډېر خوشحاله نو د هغه رئیس یا تر اوسه پورې څونه پرمختګ کوي پرمختګ خو هر انسان کوي او نو د موبین دی د کور څخه را روان سولو زه د نیاز دی کره زه دوی سره په موټر کښېنستلم په دې خاطر چې دوی ته لار نه در معلومه وه و موږ ته لار نه در معلوم دا به مو ژر پیدا کړی دا ځای و بیخي ژر مو پیدا کړي و ژر نو و ژر وای موږ په نو زه یم دی دی شاته دا ځوان دی بالا زه ورې بیا به ورې سره غواړو اتلم در مخ هم درته ویل خیر بیا به ورې سره غواړو د نیاز دی کره خو راورسېدلو نیاز محمد ولاړ دی په سړک لاس کې حلاج راوله څو مصرف خو به دې ډېر نه ګوره موږ که څوی نه راوړي دي یا د خپل جلا شي جاروي نو د نیاز دی د کوره څخه وی هم راووتلو زه د احمد لا دی کړه خوراک مې کړی دته ساده پرېږدم بیا به ورې سره غواړو د بیخي ډېر خوراک کړی دی نو د احمد لا دی کور ته راغلو د یمره سره راغلله د دې ځای څخه بیا د ننه سره ګورو کوربه نه دی راغلي موږ راغلي کوربه نه دی راغلي چې کوربه راشي بیا به د هغو سره ولې مو د کوربه در مخه راوځغستله کوربه څخه لاره ورڅه ګناه ده کوربه په شاته پاته سوی دی باید دته لارې ګرده دا جراب ور معلومه دا دته لارې نه جوړ معلوم دا زموږ مشکل نه کوربه څخه د خپل جراب لاره سم دم روانو ما خو درته ویل چې راکاټ دی ولا مخه باندې دغه کې وسیده چې د درځي دغونو دم و ما خو هغه لار خو ما لیدلې او ما به دغه راکاټ کړي هغه دی رالی کوربه نو راغلو د احمد لا دی کره یاران د دې ټوله کښېنستل د دې ځای څخه به بیا زو د حبیب لا جان دی کره د هغه ځای څخه بیا زو د واوا دی کره د واوا دی د کوره بالا نوبت د نیازه ستا نوبت دی سان لا جان الله خو دې راوله د ډوډۍ ستا نوبت دی د ډوډۍ چیرې خورو په دانه کې بیا وخورو احمد لا جانه دختر باندې څه کیسه ده دختر بعد وګوره مېلا کوم هر کیسه چې ده خو نه ده دغه ده نه درکاره کوم کنه دغه کې ده خونی کول به څنګه ما څولې اوس نه دا زه په خبره یم دروازه رنګي په دې خاطر کول نو راځي اوس مره تاول دختر بال څه کیسه دختر بعد غټ اختر ما ورته ویل نو په خبر ازا سید احمد لالي د کور امر ووتلو د احمد لاس پلنی راوړل دي پلنی ورته دوی معنا دي ته دوی معنا مشته دوی چې دا شایسته بدني شایسته کالي الله پاک را کړی دي موږ غوسې دي نظر نسو د نظر دي په امان نو زه د دې ځای څخه د بابا دی کړل ته بیا ګروپي کې تیمه تیاخلو بیا ما شام د نیاز نوبت دی ورې به د خیر سره غواړو د بابا دی کړه راغلو دغه باغ دی دغه کور دی بالا به د دې څه شان خورو بالا به زو د بابا دی کړه د بابا دی په کوټه کې فل خاموشي خبره ده نیمه و نور په لار دې موږ باندې چس پرالو مشران کراچو لګای تیز چلی نو وسره یو بل من مار سره و غیره پورته کوي په دې ښه او بالکل نو د دې ځای بیا زه موټران چلو د دې ځای زه د دکره د کور بیا زه عکسونه اخلو بیا بیلته نوبت هم بیلته د دی بیا هوښیار دی اخري کور کې ګرده ماړي دي بله یوام نسته ازه سید موږ میوې ته درځوم نه د اختر باندې ونه دراوړه ما کلچې جو شي جی راووتو له کوټې څخه و باغ ته دلته به څو کتې عکسونه ونیسو اوله مخته واوا دی کړ باغ کې نو بیا ښایستې کتې راځي ترې نومیني ماشاءالله 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 سپلني راغله پلنی واري دلته بیا چا پاسول
دا زموږ د شان سره نو دا شان تړلی دي احساس موږ په کور کې ګرسره 400 مې دغه کې هیڅ دود نه کوي دا د هغه شی دی د باغ راووتلو سره د بابا دې در کوره پورې رالو پمپ ته دلته به نو بالا ټانکیان یې ډک ګرد اختر راته ګوري استاده ټیټ یې عکس نه دی اخیستی د پمپ سره ټیټ یې نو خو موږ شمال ته هم نه ځو پروا نه کوي خلک خطابه دي دا صحیح دی خلک خطابه موږ شمال ته ځو دا دغه پرچم بای بای کندهار بای بای کندهار بای بای کندهار راغلو د واوادې کره اوس د لیو د خیره نیمه راغلي نیمه پاتې هلته احمد الله یو څه کار پیدا شو هغه به وکړي دلته دوی لمونځونه کوي لمونځونه چې وکړله واوادې بیا څونه ښه خلک دي د میوې پر ځای باندې بریاني ورکوي خلکو ته دا رواج مو د کم راهیسې باب کوي دا هم اوس نوی باب کوي ښه انډیوالانو کې نه راویسته بیا به سره نو خبره دا ده چې دلته بالا د دې ځای د نیاز دي کره ورې ډوډۍ خورو نیاز یې کور ودان نیاز ډوډۍ کړې ده نیاز واوا او برګر ناري نیاز واوا او نیاز واوا او نیاز واوا نیاز واوا څوک درې نیاز واوا علي جان دغه نفر دغه درو نفرو په ګډه ډوډۍ کړې ده بالا د خیر سره کار هغه رقم دی خورو د دې کور هم راووتلو بل ځای هم لاړو له هغه ځای هم پسې راووتلو زه اوس ډایرکټ د مبین دی کره د دې د کور اشپزي د نیاز د کور اشپزي او د الجان د کور اشپزي درې سره راځي د مبین صاحب دی کره خورو د امیر صاحب دی کره د ازوان کره د شاته چې بده دي لاسونه چې دی کړل د دوی کره زوال ته خور بندارا مورې دی نو یو سرخان لا در باندې وینم بالا بسم الله الخير ډوډۍ اماده شوه زه ډېر ټینګ وژوم په دې خاطر مې نور مراسمات نه در باندې وویشتل څنګه اماده شوه خو څه دا دي خورو څه چې بالا په مخه شوه